محترم مولوي صاحب پوښتنه کړې ده یو سړي په مانځ کې خولۍ ټوپۍ وغورځېدله دا یو خولۍ راغشتی سي که نسي راغشتی مانځ کې محترم مولوي صاحب د رکوع د قیام په حالت کې نسي راغشتی او په حالت د سجدي کې په یو لاس باندې راغشتی څه کوي بلکې افضله ده نو په یو لاس باندې په حالت د سجدي کې د سجدي په حالت کې په یو لاس باندې خولۍ راغشتل چې غورځېدلې وي د سر نه دا افضله ده خو لیکن دا په صورت کې افضل ده چې دا کار د فساد ته مفضي نسی عمل کثیر ته نسی دا ما سره در مختار ده او دویم جلد صفحه 392 یو نوی ولو سقطت قلون سوا فإعادته أفضله إلا إذا احتاجت لتكبير أو عمل كثير نو که یو چانه په مانځ کې خولۍ وغورځېده نو د سجدي په حالت کې په یو لاس راغشتل د افضل دي